صالح له افغانستان ځوانانو سره څه داسې کړي دي چې ټول افغانستان یې ننګه کوي. په تاریخ کې باید نوم ولې په زرینو کرښو ولیکل شي. دا چې څه یې کړي او تر څومره حقیقت لري دا ټول کولی شئ دغه ویډیو کې وګورئ. نو د ویډیو تر پایه ضرور زموږ سره اوسئ. صالح له موږ سره پر ټولو ملي دریځونو ثابت ودرېده. د افغانستان پر طبیعي پوله دریځ د ډیورنډ پر فرضیه په ملي بیرغ افغانیت جمهوریت ثابت پاتې شو. له خپلې ډلې سره یې د ملي قضایاو پر سر اختلاف وکړ او دا شاهدي په زغرده ورکړه چې د پنجاب دښمنۍ تر هر چا وړاندې له وطن پرست پښتانه سره ده. صالح د دې وطن صالح زوی دی. دا چې ذبیح الله مجاهد د ډیورنډ کرښې ته پوله او صالح ورته غصب وایي همدومره تفاوت یې تر کافي زیات کافي دی. محمد صالح نه د لر او بر مخالفت وکړ نه یې د ملیتوب څخه مخه واړوله. د بیرغ ننګه یې تر اخره وکړه او د هغو مخالف پاتې شو کوم چې له افغانیت څخه انکار وکړ. اتا ته یې وویل چې افغان نه یې نو څه یې خراساني یې. د کندهار عظمت ته یې تر بل هر غټ کندهاري زیات درناوی وکړ. د لوی احمدشاه بابا عظمت ته یې سر ټیټ کړ او په لوړ اواز یې وویل کندهار مې د بابا په قباله دی، پنشیر دی، کواخان دی، وطن زما دی. نور څه ځینې غواړم. حتی په وروستۍ مرکه کې د وطن تور سور زرغون بیرغ سر ته ایښی و. زه په هغه پښتون به څه وکړم چې د شاه غازي امان الله خان میراث ته توهین کوي. زه هغه پښتون څه کوم چې د هیرامنډۍ د ګټو لپاره خپل افغانان وژني، حلالوي. زه هغه پښتون څنګه کړم چې قوم ته بدبختۍ راوړي، بدنامۍ راوړي. د داسې پښتون څخه په هیواد مین پنشیری، ازبک، هزاره او ترکمن زر واري شرف لري. خبره به د وطن کوو، یوازې د وطن. وطن دې زنده باد وي، خاینان دې مرده باد وي. د پنشیر خلک پښتانه نه دي خو پنجاب ته سر نه ټیټوي. بل طرف ته د احمد شاه ابدالي په کور کې ISI داسې تاویږي لکه د خسر کورې چې وي. هغو لوستو پښتنو ته چې په دې وروستیو کې طالبان شوي لکه د اسماعیل یون په شان چې د غني په حکومت کې د طالب پر ضد خبرې کولې. خو اوس چې د طالبانو حکومت شو له ټولو مخکې کندهار ته د طالبانو احترام ته ورسېده. لږ خپل سر دې ګریوان کې ښکته کړئ، لږ فکر وکړئ. که مات شوي یاستئ بغاوت نشئ کولی نو د پنجابي اشغال ته د پښتو تر کڅوړې لاندې برایت مه ورکوئ. د نورو د ازادۍ جنګ ته په بده سترګه مه ګورئ. پنشیر نه غواړي چې د پنجابي تر اسارت لاندې ژوند وکړي. ژوند پنشیر. دا د افغانستان پښتون نشنلستان لکه چینایي مار ډیر زر یې کار پرېښود او په څو ورځو کې ټول طالبان شول. د کوزي پښتونخوا ملت پاله پښتانه چې په هر حالات کې خپل سیاسي نظریې او عقیدې ته وفادار پاتې شوي نن هم خپله سیاسي عقیده پالي او د طالب ضد حرکتونو سره خپل ملاتړ څرګندوي. لکه په دې وروستیو کې چې محسن داوړ د پنشیر د مقاومت ستاینه کړې ده. پښتنو خدای ته وګورئ، د یو سیاسي بهیر غړي شئ او د خپل ارمانونو لپاره کار وکړئ. که تاسو هر ډول ته وګډېږئ نو ولاکه شل کړئ. پښتانه دومره په تعصب ککړ شوي دي چې د یو څو لنډغرو لنډغرتوب ورته ښکاري. خو د طالب شل کلن قتلونه، خرمرګي بریدونه، د ښارونو، هدیرو، حجرو او کلیو منځ کې چاودنې، د جوماتونو، جنازو، مکتبونو او کورونو منځ کې د بېګناه افغانانو وینې تویول، د پوهنتونونو، روغتونونو او پلونو الوزول، د ملي اردو د ځوانانو شهیدول، د انجینرانو، ډاکټرانو، استادانو، پروفیسورانو او نورو کدرونو په تار د حلالو او حتی په زیږنتون کې د طالب وحشي حملې او د مور په نس کې ماشومان وژلې په څو ورځو کې د خپل خیرن فکر له وجې هیر کړل او د پنجابي په ډګه سپور طالب ته یې لبیک ووایه. طالب هم دا پرون د خپلې لنډغرۍ او هوایي ډزو په پایله کې 19 بېګناه افغانان له تیغه تیر کړل. خو پښتون ته نن هم طالب لنډغر نه ښکارېږي ځکه چې پښتون متعصب او د غلام ابن غلام د غلامۍ داغ په غاړه کې اچولی دی. ډیره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه را سره وئ. هغه وایي یوه سکه او دوه مخونه. تاسو د اسماعیلون د دغې دوه مخۍ په اړه څه نظر لرئ؟ د یون تر غوږونو زما دغه ویډیو ورسوئ او د لا ډېرو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ سوله افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو الله مو